له لمانځه غفلت او ځنډول یې موضوع کې ښایسته او له زړه وتلي کرښي. د لمانځه نه وخته کېدا په دې د شرم خبره راته ښکاري چې له لمانځه لپاره دا وخت ما نه دی ټاکلی او نه زه د وخت ټاکنې وړتیا لرم. د لمانځه لپاره دا وخت هغه ذات ټاکلی چې موږ او ټول مخلوقات یې پیدا کړي دي. هغه مخلوقات چې عظمت، پراخي، ژوروالی، ښکلا، ډیرښت، عجیبه محکوموالی، نعمتونو او معجزو ته انساني عقل حق پک پاتې کیږي. همهغه ذات زمانه غواړي چې حضور ته یې ودرېږم، خبرې ورسره وکړم او ورزاري ورته وکړم. او زه څه کوم؟ زه ډېر ځله د لمانځه لپاره دا ټاکلی وخت له خپلو نورو چارو وروسته کوم، ان تر دې چې لمونځ اخري وخت ته رسوم. ان ډېر لږ اهمیته او سپک کارونه هم له لمانځه مخته کوم. الله تعالی زما نه غواړي سره له دې چې زه د هغه په دا ستر جهان کې فقط یوه ذره یم چې زه یې حضور کې ودرېږم، خو زه د دنیا په سپکو چارو او په ناکېدونکې ښکلا بوخت یم. هغه عظیم ذات زما نه غواړي چې د څو دقیقو لپاره یې حضور کې ودرېږم، خو زه مخ اړوم. العیاذ بالله، زه به په یوه بله پلمه د هغه حضور کې درېدا ځنډوم، لږ وروسته کوم او اخري وخت ته یې رسوم. له دې بله لویه بدبختي شته؟ الله تعالی مې ځانګړی او دوه په دوه مجلس ته وربولي چې یوازې زما او هغه ترمنځ یي. اړتیاوې هم زه لرم، هغه له هر چا بې پروا ذاتي، خو زه دا خاص مجلس خلاص او عام وګرځوم. زه له ځان سره د دنیا مختلف فکرونه او اندېښنې مل کړم، بدن مې حاضر او عقل مې غایب وي. هغه ستر ذات رانه غواړي د څو دقیقو لپاره له هر شي ګوښه شم، څو خپل عقل، روح او بدن آرام کړم، د لنډ وخت لپاره د دنیا له بوختیا او شور و غوغا راووځم. خپل شکایتونه، غمونه او غوښتنې یوازې هغه ستر ذات ته وړاندې کړم، هغه ستر خالق ته چې زما او زما عبادت ته هیڅ اړتیا نه لري. ټول زه ورته محتاج یم او زه له هر اړخه کمزوري یم. هغه زما غږ اورېدل غواړي، خو زه ځان ځنډوم، یو ګام مخته بل شاته ږدم، بیا چې ورځم تنبل او دروند بدن ورځم، یا په بیړه او منډه ورشم زه د هغه حضور ته حاضر شم، خو زړه مې غایب وي. هغه خاص مجلس غواړي، زه په غایب او غافل زړه نه توجه د ژبې په سر تلاوت او دعا ورته لګیا یم، لکه ورزشي حرکات کښته پورته کېږم. د الله تعالی د ستر عبادت لمانځه په اړه زما دا ډول منطق غافلانه چلن لویه بدمرغي ده. یا الله د داسې لمانځه توفیق راکړه چې ستا له عظیم شان سره مناسب وي او ستا د قبولیت د درشل وړ